د 21مې پېړۍ معجزه ډاکټر ذاکر نایک. ډاکټر ذاکر نایک څوک دی؟ زده کړې تر کومې کچې کړي؟ کومو هیوادونو ته د بلنې او تبلیغ لپاره یې یون کړی؟ د نایک آثار. دا ټول په نننۍ چمتو شوې ویډیو کې. د ډاکټر ذاکر نایک مکمل نوم عبدالکریم ذاکر نایک دی چې په 1945 زیږدیز کال د اکتوبر په 13مه نیټه د هند په ممبئی نومي ښار کې زیږېدلی دی. علامه ذاکر نایک خپلې لومړنۍ زده کړې د پیټرز په منځني ښوونځي کې پیل کړي دي. له دې څخه وروسته بیا د کیشن چند چلارم لیسه کې خپلې زده کړې د بکالوریا تر دورې بشپړې کړي او د لوړو زده کړو لپاره یې د ټوپي والا د ملي انسټیټیوټ چې د نایر روغتون کې موقعیت درلود پیل کړي. علامه ذاکر نایک د مختلفو اسبابو له مخې نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې له دې ډلې څخه د هغه قرآن کریم، د 6 سپېڅلو احادیثو کتابونه، د نورو ادیانو لکه عیسویت، یهودیت، هندویزم، بودایزم، سیکهویزم او داسې نورو د سپېڅلو کتابونو په یادو حفظ. علامه ذاکر نایک د اسلامي بلنې او مناظرو په اړه ډیرو هیوادونو ته سفرونه کړي چې عبارت دي له د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریټانیا، اتریش، سعودي عربستان، کویت، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، سنگاپور، هانګ کانګ، تایلند، مالیزیا او داسې نور. همدارنګه د یادونې وړ ده چې د علامه ذاکر نایک افکار او آثار چې دا وخت د پیس تلویزیون له لارې د نړۍ ګوټ ګوټ مسلمانانو ته رسي، زموږ په اسلامي او افغاني ټولنه کې هم الحمدلله مینوال تر نورې نړۍ کم نه دي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي او د داسې نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره حتمني سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره وړاندې کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. الله پامان.